السلام علیکم ناظرین، زه واجد الله او تاسو ګورئ زما یوټیوب او فیسبوک چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. نامعلوم افراد د پاکستان تحریک انصاف په ترجمان رؤف حسن صاحب باندې حمله وکړه او د هغې مخې زخمي کړی دی او دا نامعلوم افراد چې کومه دي، دا نامعلوم کومه خلک چې دوی د خواجه سیراو په روپ کې وو، یعنې داسې ښکاره کېده چې دا خواجه سیرا دي. دلته ډېر سوالونه چې کومه دی دا حمله پیدا کوي. اول سوال خو دا پیدا کوي چې په پاکستان کې خواجه سیرا دومره زیات طاقتور شو چې اول دوی په پنجاب کې په یو پولیس سټیشن باندې هم ورننواتو او دغه پولیس سټیشن کې چې څومره پولیس اهلکار وو هغه یې بار راوایستلو او د هغې بېعزتي وکړه او د هغې نه بعد دوی په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف چې کومه ترجمان دی یا د پاکستان تحریک انصاف چې کومه رهنما دی په هغې باندې حمله وکړه او حمله دوی په G7 کې وکړه. G7 د اسلام آباد ډېر اهم ځای دی. ناظرین کرام، تاسو به یو نوم اورېدلی وي چې هغې ته مونږ وایو ګولډن مین اف اسلام آباد، چې هغه ډېر زیات مشهور شوی و. کله چې عمران خان صاحب د یو ماشوم په شرټ باندې خپل سیګنیچر کړی او دغه سیګنیچر نه هغه ماشوم ډېر زیات مشهور شوی و او عمران خان صاحب هم ډېر زیات مشهور شوی و، یعنې هغې ته ډېر زیات افر شوی و چې دومره پیسې والا او دا شرټ موږ ته راکړه. د هغې نه بعد په هغه وخت کې د پنجاب حکومت هم د پاکستان مسلم لیګ نون سره و، نو هغوی یو فیصله وکړه چې ګولډن مین اف اسلام آباد چې دی دا په دې وخت کې ډېر زیات مشهور دی، نو دا به پنجاب اسمبلۍ ته راوغوښتلی شي. هلته به د هغه ټیم مطابق چې کومه د پنجاب وزیر اعلی او هغه په د دوی په شرټ باندې ساین وکړي، نو دا به ډېر زیات وایرل شي. خو د هغه ورځې نه دغه ګولډن مین اف اسلام آباد چې کومه کیریر و هغه ختم شو. کله چې د هغه په شرټ باندې د پنجاب وزیر اعلی دستخط وکړو او هغه ویډیو کله منظر عام ته راغله په سوشل میډیا باندې شیر شوه، نو د هغې نه بعد د عوامو چې کومه رد عمل مخې ته راغی او د هغه عجز هغه کیریر چې کومه دی د هغه ورځې نه ختم شوی دی. بیا ګولډن مین اف اسلام آباد چې کومه دی په اسلام آباد کې په نظر باندې نه دی راغلی. د دې سره سره دا سوالات هم چوتېږي چې آخر د خواجه سیرا دلته چا راوستی و، بیا د NJ TV مخې چینل مخې ته چا راوستی و. د دې سره سره دا درته نن هم وایم چې شبلی فراز صاحب په سنټ کې په دې باندې خپل رد عمل ورکړی دی. د اسلام آباد پولیس چې کوم موقف دی هغه هم مخې ته راغلی دی او د دې سره سره د رؤف حسن صاحب کوم موقف چې کومه دی هغه هم مخې ته راغلی، هغه هم ستاسو مخې ته ږدمه چې دوی پر خپل ابتدایي موقف کې دوی څه ویل دي او دوی څه ویل چې څرنګه په دوی باندې دا حمله شو ده. رؤف حسن G7 مرکز کې د NJ TV چینل دفتر نه چې کله دوی بهر راووته نو څلور خواجه سیرا چې وو په دوی باندې حمله وکړه او دغه موجود چې کومه یعنې شاید مطابق چې دی د حملاور څلور کسانو چې هغوی د بلیډ په ذریعه باندې په رؤف حسن صاحب باندې حمله وکړه. هغوی بیا وویل چې کله خلک راجمع شو نو دا کومه حملاور چې کومه و د یارې نه دوی وتښتېدو او دوی ولاړه او د ترجمان PTI چې کومه دی رؤف حسن صاحب په مخ باندې دوی یو زخم چې کومه دی دا وهلو. اوس راځو د اسلام آباد پولیس هم خپل یو موقف ورکړی دی او هغه ویل دی چې د ترجمان اسلام آباد پولیس مطابق رؤف حسن د NJ TV د دفتر مخې ته په بلیډ باندې په ده باندې حمله کړی شوې ده او د پولیس چې کومه دی د موقع ته رسېدل دي او دوی شواهد چې څومره دي هغه جمع کوي او هغې ویل چې کومه خواجه سیراو دا کار کړی دی د هغې خلاف به سخت نه سخت کاروایي کیږي او دا کاروایي چې کومه دا په عمل کې راوستی کیږي. SSP اپریشن چې کومه د اسلام آباد پولیس هغې هم د رؤف حسن صاحب سره رابطه کړله او د واقعې په حوالې سره د هغې نه معلومات اخیستي دي او SPCT چې کومه دی هغه هم موقع ته را رسېدلی دی. اوس راځو د رؤف حسن صاحب د حملې نه بعد چې کومه ابتدایي موقف هم مخې ته راغلی، دا زه ستاسو مخې ته ږدمه. رؤف حسن صاحب وینا وه چې کله هغوی د پروګرام نه بار راووته او د خپل ګاډي طرف ته تله نو څلورو کسانو په هغوی باندې حمله وکړه او د بلیډ په شان ته یو تیز دار آلې باندې په دوی باندې حمله شو ده. د هغې د وجې نه د هغه په مخ باندې یو کټ لګېدلی دی او هغې ویلې چې د واقع فوري بعد چې کومه دی د NJ TV چینل سټاپ چې کومه دی هغه بار راله او رؤف حسن صاحب دی د دننه بوتلو او دلته ښکاره کېږي هم چې یو سینیر انکر چې کومه دی د هغوی په اوږه باندې لاس ایښودوي او دوی د هغې سره دننه ځي. اوس شبلی فراز صاحب چې کومه دی د رؤف حسن صاحب په دې حملې په حوالې سره هغوی په سینټ کې هم په دې باندې اواز چوت کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف سینیټر چې کومه دی شبلی فراز صاحب د پارټۍ د ترجمان رؤف حسن باندې چې کومه حمله شو ده دا معامله هغوی په سینټ کې چوته کړله. د سینټ په اجلاس ته چې کله شبلی فراز صاحب خطاب کولو نو هغې وزیر قانون سینیټر اعظم نظیر تارړ ته د واقعې نوټس اخیستلو او په دې باندې فورا کاروایي مطالبه یې د هغوی نه کړله او هغې دا هم ویلې چې رؤف حسن صاحب باندې چې کومه کسانو حمله کړله او دوی یې زخمي کړلي. هغه ویلې تر دې پورې خبره راورسېده چې اوس د پاکستان چې کومه مقبول جماعت دی د هغې ترجمان
باندې هم حمله شو ده او هغې دا هم ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف په دې ترجمان باندې چې کومه حمله شو ده چې کله هغوی دا وویلې نو په دغه وخت کې د پاکستان تحریک انصاف چې کومه کارکنانو کومه اراکینو په اسمبلی کې هغوی هلته د شیم شیم اوازونه وکړل. شبلی فراز صاحب مزید دا ویلي چې پر روپاسن باندې دا کومه حمله شو ده دا معمولي واقعه نه ده. هغې ویلي که چېرته په دې باندې موږ خاموش شو نو داسې ښکاره کېږي چې د ایوان دا ساک چې کومه دی دا به ختم کړی شي. هغې مزود دا هم ویلی دی چې په روپاسن چې دا کومه حمله شو د بحثیت د سینټ پریزایډینګ افسر او ارکان سینټ چې کومه دی دوی له پکارو چې دوی د دې مذمت کړی وی خو دوی د دې مذمت نه دی کړی نو د هغې په جواب کې شیر رحمان صاحب ورته وویلې چې هغې شبلی فراز ته جواب ورکړو چې سینیټر فیصل واوډا صاحب چې کومه دی د روپاسن په حملې باندې مذمت کړی دی نو د هغې په جواب کې شبلی فراز صاحب دا وویلې که چېرته دوی د دې مذمت کړی وي نو زه په خپل خبره باندې پښیمانه یم او زه معذرت کول غواړم. وزیر قانون سینیټر اعظم نظیر تارړ شبلی فراز د مطالبې په حوالې سره وویلې چې د رؤف حسن باندې چې کومه حمله شوه د دې ماته علم نشتی او که چېرته ماته د دې علم وشوه نو په دې باندې موږ قانوني کاروایي کوو. هغوی مزید دا ویلي چې د حکومت ذمهداري ده چې هر یو شهري ته د قانون مطابق هغې سره سلوک وکړی شي او هغې ته د قانون مطابق چې څومره د هغه حقوق دی هغه ورکړی شي. هغه ویلې تاسو د دې خلاف چې کومه دی ریپورټ درج کړئ د هغې نه بعد موږ د قانون مطابق په دې باندې کاروایي کوو. وزیر قانون جواب په دوران کې پی ټی آی سینیټر علي ظفر صاحب چې کومه دی هغوی واک آوټ کړی و او هغې بار د سینټ د اجلاس نه تللی وو. دوران اجلاس کې شیر رحمان ویلي چې وزیر قانون دی ریپورټ راوړي او دا دی په عدالت کې په ایوان کې جدي پیش کړي. چیرمین پی ټی آی برسټر ګوهر صاحب رد عمل هم راغلی دی او هغې هم ویلي دي چې رؤف حسن باندې چې کومه حمله شوې ده برسټر ګوهر هسپتال ته چې را رسېدو په وخت کې هغوی د میډیا څخه خبرې کړل دي او هغې ویل دي چې زه د هسپتال په ایمرجنسي کې موجود یم او د رؤف حسن صاحب په ګس مخ باندې زخم راغلی دی. هغه ویل چې داسې ښکاري چې د زندګۍ یعنې د د ژوند د اخیستو کوشش په ده باندې شوی دی دا اټیک شوی دی او د مرۍ څه چې کومه رګ دی هغې نه 6 انچې لرې دی چې کومه دی حمله کړله په ده باندې. چیرمن پی ټی آی وینا دا هم وه چې الله تعالی دوی ته دویم ژوند ورکړو او هغې ویلې چې دا د ملک د ټولو نه غټ جماعت چې کوم دی د هغې ترجمان دی او هغې ویلې چې د دوی خو چېرته د چا سره دښمني هم نشته او نه دوی داسې الفاظ استعمال کړلي چې د هغې نه د چا زړه ازار شوی دی او یقینا رؤف حسن صاحب داسې پړه لیکه انسان دی داسې تعلیم یافته انسان دی چې دوی کومه الفاظ انتخاب کوي ډېر بهترین طریقې سره انتخاب کوي او دوی کله د داسې الفاظو انتخاب نه کوي چې د هغې نه د چا زړه ته ازار ورسي یا د چا زړه د هغې د وجې نه خفه شي. رؤف حسن صاحب باندې چې دا کومه کسانو حمله کړله وایي چې د دې برپور دی د دې مطالبه یې کړله چې د دوی پته ولګولی شي چې دا څوک وو. عرفان صدیقي صاحب چې کومه دی هغې هم د دې مذمت کړی دی او هغه ویل چې په رؤف حسن صاحب باندې چې دا کومه حمله شو ده د دې د انکوایري وشي او د دې هغې دا هم ویل چې منتخب وزیر اعظم چې کومه دی هغې ته د سیلین مافیا او ګاډ فادر نوم هم ورکړی دی او د رؤف حسن صاحب سره چې دا څه شو دي هغې ویلی چې د دې زه مذمت کول غواړم. اوس مرکزي سیکرټري اطلاعات پی ټی آی رؤف حسن باندې چې کومه نامعلوم افراد حمله کړله د دې سی سی ټي وي ویډیو هم راغله یعنې سی سی ټي وي فوټیج زره مخکې ته راغلی دا زه ستاسو مخکې تږدم او د ټول نه اول دا اے آر واي نیوز حاصل کړی دی هغه زه ستاسو مخکې تږدم. رهنما پی ټی آی رؤف حسن باندې چې کومه حمله شو ده د دې سی سی ټي وي فوټیج اے آر واي نیوز حاصل کړی دی او رؤف حسن باندې چې حمله کړله دا د بلیډ په ذریعه باندې کړله په دې کې بلیډ استعمال کړی دی او د هغه بلیډ په ذریعه باندې د دوی په مخ باندې زخم راغلی دی او په هغه ځای کې چې کومه موجود صحافي و چې هغه د ارسل دلی نو هغې وینا وه چې رؤف حسن باندې پرون هم یو حملې کوشش شوی و او رؤف حسن پرون زموږ چینل ته راغلی او خواجه سیرا چې کوم دی په هغې په دوی باندې د حملې کوشش کړی و خو پرون د حملې کوشش چې دا ناکام جوړ شوی و او رؤف حسن چې کوم هغه بچ شوی او تلی و کامیاب شوی په وتلو کې معذرت غواړم. بیا مزید هغې وویلې چې دا کومه فوټیجز جوړولو ما کوشش وکړو خو دا خواجه سیرا چې کومه دی چې خلک رازیات شو نو هغه وتښتېدو. اوس ناظرین کرام دا ټوټل هر څه خو ما ستاسو ته مخې ته کېښودل خو دا کې ډېر اهم سوالات چې کومه دي هغه مخې ته راځي. د ټول نه اول سوال په دې کې دا پیدا کېږي چې آیا خواجه سیرا په پاکستان کې دومره زیات طاقتور شو دي چې یو ځل دی په پنجاب کې د پولیس سټیشن ته ننوته او د پولیس سټیشن نه پولیس بار راوایستو او دوی روډ ته راورسولو او د هغې بې عزتي یې وکړه
دویم سوال دا پیدا کیږي چې جسیون ډیر اهم علاقه ده د اسلام آباد او په دې کې خواجه سیرا څنګه رالو. بیا دا سوال هم پاتې کی را پیدا کیږي چې د خواجه سیرا خو دومره اکسس هم نه وي، دوی ته دا معلومات چا ورکړه چې د رؤف حسن صاحب باندې جې ټي وي چینل ته راځي، په نجي ټي وي چینل کې به تاسو راځئ، او بیا هغې ته دا چا وویل چې د نجي ټي وي چینل او د ګاډي په منځ کې به دومره فاصله وي چې تاسو په اسانۍ سره په د باندې اټیک وکئ. او دا اټیک چې کومه خواجه سیراو کړی دی دلته سی سی ټي وي فوټیجز به د دې چینل هم موجود وو، نو چې څرنګه په دې باندې اټیک کېدو. دلته غټ سوال دا دی چې د دې نجي ټي وي چینل چې کومه سکیورټي ګارډ و نو هغې دوی ولې نه دي منع کړ، هغه مخې ته ولې نه دی راغلی. یعنې دلته د دغه کومه سکیورټي ګارډ چې موجود و د دغه سکیورټي ګارډ نه هم دا سوالونه کېدلی شي. دا هم یو غټ سوال دی چې دا سکیورټي ګارډ دلته را رسېدلی ولې نه و، هغې دا منع کړ ولې نه و. بیا د خواجه سیرا د ځګي ته چا را رسولي و، بیا په دومره تعداد کې دا چا را رسولي و. یعنی په هغه ویډیو کې کتلی شي چې څنګه خواجه سیرا په دیو باندې رامنډه کوي او په دیو باندې حمله کوي، او بیا څرنګه چې خلک را زیاتېږي دوی بیا دا ځای نه تښتي، نو بیا چې دوی د دغه ځای نه وواته د ځای نه دوی چېرته لاړه، بیا عوامو د خواجه سیرا ولې نه رانیوه. یعنې ډېر سوالونه داسې دي چې هغه د دې سره پیدا کېږي. نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.